معیار علما ټاکي، علما فیصله دا کړې ده، فتوا یې ورکړې ده چې هغه څوک د طالب له خوا چې عام افغانان یې ویشتل شهیدانولې، هغه کې کچېرته هغه طالب وژل شوی وی، هغه طالب مردار و که هغه افغانان چې بېګونه افغانان یې ویشتل، هغو کې څوک شهیدان څوک مردار ول؟ چېرته؟ په ننګرهار کې د کابل بانک کیسه درته ښیم. ښه څه شي سوي هلته؟ هغه طالب چې کلشینکوف یې په لاس کې و او یو مرمۍ به یې تېروي، یو افغان به چې ویشته، هغه عام وګړي عام ولس. تاسو خبر یاستئ چې په کابل بانک کې کوم خلک وو؟ څوک وه؟ خو ټول حکومتي کارکوونکي وو که نه؟ تنخواه یې اخیسته کابل بانک کې. دا ولس دا 11,000 کسان ستاسو خبرې اوري. یوه بله پوښتنه بالکل سمه ده، دا خبره کابل بانک کې چا تنخواه اخیستله؟ کابل بانک کې ما زما اکاونټ و، د ما د ورونو پکې و، د ما د تره زامنو پکې و، موږ یو هم دنده نه درلودله. یعنې څه شی؟ صحیح ده، بیخي صحیح ده. والله ته څه فکر کوې چې دا په افغانستان کې دا بانکونه یوازې د دولتي کارمندانو کارو که عام؟ نه، دولتي ډېر بانکونو. کابل بانک کې به صرف دولتي خلکو معاشونه اخیستل. چې د امارات په وخت کې هم دغه پیښه رامنځته شوله، نو دوی کابل بانک ټول برانچونه دولتي سکیورټي ساحو ته نقل کړل. بس سمه ده. مننه. او بل پوښتنه که لرې؟ بس خلاص پوښتنې. مقصد د شهید د معیار او د شهید هغه دا د مولوي صاحب ریحان شهید و او که نه؟ مولوي صاحب ریحان شهید و او که نه؟ نه، چا ویل چې شهید و؟ ښه نه و شهید؟ چا ویل؟ نه، ما درته ویلې چې علما موږ ته معیار ټاکي، علما د حق. بالکل. هسې خو دوستم امریکانو ته وایي 2,300 امریکان شهیدان سو. تاسو معیار د شهادت موږ ته معلوم ده. سلامونه، خدای پامان. مننه.